د دې خاورو د لاندې ماشومان نه دي، ګلونه پراته دي. بېشک بېشک په دې کور کې اوسېدو د دې د مشر ورور په نوم دا ټوله مسله موږ معلومات وکړه د هغه د لاسه ده. واقعیت چې کومه ده دا په سوشل میډیا باندې ډېر په غلط رنګ کې پیش کیږي. بچی د ځان نه مخکې کړي دي او ځان یې پسې رستی کړی دی پښتنو. دوستانو تر هر څه له مخه پر سکرین له تاسو سره یوه ویډیو شریکه کوم چې ډیره مهمه او کتل یې ډیر ضروري ده او ډیره اهمه ویډیو ده. تر هر څه له مخه راځئ باید دا ویډیو وګورو او په دې واقعه په حقیقت باندې ځان خبر کړو. لږ نه بعد بیا پر دې باندې خپل نظر شریک کوو. سیف الاسلام چې د خپل بچي مړه کول نو دی هم د سوخته وجه مړه کړي دي چې زما نه پس به دا بچي سوال غواړي چې زه د هغې نه مخکې چې دې سوال پرېښودو ته پرېنږدم چې زه د ځان سره یو ځای کړم. سیف الاسلام به یې د دیوال سره دې ورور جوخ کړی دی، بل چا دومره نه دی جوخ کړی. هغه غریبانان وروڼه دي هغه ته یې یېرېږي دی بدماش ګوټې غونته کړي د هغې باندې به بدماشي کوله. لکه چې رور ستا پیمانه شي چې زما زه بس واړې خبرې نو زه ورته پرېږده که نه او بیا یې 2 لکه روپۍ ورکړي دي او زه یې په کیستونو باندې تالي. هغه غریب راغی دلته مجبوره شو سیف الاسلام چې دا کوم قدم اخیستی دی د دې ټول قصوار یې دا رور دی. ستړی شو غریب ستړی شو هم دې ستړی کړو. نو وروره داسې کار دی چې ښځه غریب هم دومره نه ګرمه. او بل دا وایس میسیج کې یو خبره کېږي دا ښځه د سیف الاسلام دی وایس میسیج کې ویلي دي خو زه وایم چې دا دې حد ته ورسېده دی ظالم نه و، دی ظالم جوړ کړی شو او دی چا ظالم کو مجبوره کړو دی د دې ځای خلکو د معاشرې د خپل وروڼو ایون د دې ښځې دی چې کوم دی دې حد ته راورسو. زه وایم که چېرې دغه ټایم نن د ده پلار چې کوم دی نو په دا ځای کې نه چې وایي الله وی بخي یا الله وی بخي، که هغه ټایم د صحیح دلته د ده خبره اورېدلې وي ولې به نن چې کوم دی هغه دا ګلالي بچي دغه کوله الالوله بچوله د چا لاس ورځي. دې ځای ته چې دی رسول دی که تاسو ما نه په دغه سره خبره وکړئ که نه یقینا درته وایم چې د ده په دې مرګ کې د ده پلار د ده رور د ده ښځه دا چې ټول شامل ډېر افسوسناکه واقعه پېښه شوې رامنځته شوې. رضا خان بھائی بس زمونږ د اخیری شپه وګڼه بس دا هغه وایسته دې څه غیر د نن لړو یاره نور د دنیا ته سرزه مقابله نشم کولی او زما چې څه دي زما دغه کور هر څه چې دي نو دا ستاسو شو ښه هسې ستاسو شو. فرهاده چې صاحب نه دا چې څه دې ورکړي دي پیسې میسې ورسره پرتې دي د شته مرسه به ترېنه راوالي او ځان پسې به هر څه برابر کړي او تحریک به شي درسره او دا ما تاسو له درکو تحریک له تاسو له چې کوم دی مې دا کور درکو هسې مې دله درکو. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکو مهربانه بادشاه دی. قدرمنو موجود ما ثوابه یار حسین کې یو خبر راغله اوس پرې واقع په چې یو کس ځان هم ووژه او 4 ماشومان یې مړه کړل. بله ورځ یو خبر چلیدلو چې ژوندی ماشوم یې ښخه کړې وه. انسان حیران شي چې موږ پښتانه څه کوو دنیا څه کوي دنیا کوم ځای ته ورسېده او موږ څه کوو. موږ پښتانه اکثر یو بل باندې تنقید او د یو بل خپې او د یو بل په وینو نه مړېږو. بیا دا خبر راغله چې یو کس خپل 4 بچي مړه کړو ځان یې مخیره کې مړ کړو دنیا نه لاړو. وجه څه وه آخر دې ته ولې سړی مجبوره شي داسې څه وجوهات راشي چې انسان ژوند څومره خوږ دی د ژوند سره انسان څومره مینه کوي چې لږ ځای هم خوږ شي نو درد نشي برداشت کولی او انسان دې حد ته لاړ شي چې هغه راپاسي او هغه خپل ګلالي ما داسې خلک هم لیدلي زه خو د پیرانو خلاف یم خو داسې خلک مې هم لیدلي دي چې یا پیرانو پسې ګرځي چې بچي مو نه کېږي. بیا هغه بچی چې په زیارتونو په باباګانو یې غواړي او الله درکړي بچي هغه هم انسان راپاسي د شپې په اودو باندې مړه کړي. وجه څه راغلی جي تا ګاونډ خلک یې ولاړ دي سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم ورو. وعلیکم السلام. څنګه یې ورور ښه خیر دی چې امن ستاسو خپل وو ګاونډي مو دا چې زموږ ګاونډي دی. دا څه وجه ورور تاسو ته خو به پته وي او جی ولې راته پته نشته. وجه څه وه؟ وجه دا ده چې لومبۍ خو دلته
عجزي د ټولو نه لویه ګناه ده د عجزي غریبو غریبو څه روزګار به کوو؟ غریبي دی جی سخت حافظ یو قرآن غوره مو دی اوس زمانه. د به ټیلریم کوله ټیلري کوله. او جی بالکل دی او ډېر ښه انسان و. دا زموږ په دې ګاونډ کې چې به داسې د بجلۍ څه کارونه مارونه راله نو اب هم دی لږ کوله او خپل وس مناسب به ورسره هر چا امداد لاس کو. خو زه وایم چې دا دې حد ته ورسېده دی ظالم نه و، دی ظالم جوړ کړی شو. او دی چا ظالم کو؟ مجبور اوس د دې ځای خلکو د معاشرې د خپل ورونو ایون د دې ښځې دی چې کوم دی حد ته راورسو. زه وایم که چېرې دقه ټایم نن د ده پلار چې کوم دی نو په دا ځای کې نه چې وایي الله وی بخي یا الله وی بخي، که هغه ټایم د صحیح دلته د ده خبره اورېدلې وي ولې به نن چې کوم دی هغه دا ګلالي بچي دغه کوله حلالوله بچو له د چا لاس ورځي. دې ځای ته چې دی رسول دی که تاسو ما نه په دغه سره خبره وکړئ که نه یقینا درته وایم چې د ده په دې مرګ کې د ده پلار د ده رور د ده ښځه دا جي ټول شامل شرکان د شامل دوی وجلې دا جي د دې په د بد رویه باندې جي دی مړ دی دی وجلی نه دی د دې په دې رویه باندې دی مړ دی. دوی ورسره څه بد کړي وو؟ دی جي د خو د ړومبي نه د خپل کور کې د خپلې ښځې سره جي دا موږ خو د دې ځای یو 18 میاشتې د دې نه مخکې یو سلسله را روانه وه د ده د ښځې سره چې کوم دی نو کور ټیک نه و. په یو خپل دننه ازدواجي خبره ده چې بارسي خراب و. زه کله لاړه او کله راله و به دا چل شروع دا ښځه به خپت لراتله دا به تله راتله موږ مشران به پکې هم تلو راتلو. ما سره دا رضا بهي د دې برته هم باقي خبرو کې دی پکې هم تللی. بیا خبر داسې راله چې دی اخیره کې تنګ شو چې دی تنګ شو نو دلته چې د ده لغونته کې کور دی نه هغه کور یې چې کوم دی نو په دې رورو باندې چې کوم دی نو دغه کو خرڅ کو. چې د څنګه خرڅ کو دی لاړو د کرایي په کور کې دغه شو چې هلته کې لاړو بچي و تنګ و دا ځای خپل کور و دلته لوبېدلې خړپوڅې یې کړې وې. دی چې کوم دی نو ورته ووایي چې وایي دا کار تا ښه نه دی کړی ته دا پیسې واپس که یا 2 لکه وي یا 2.5 لکه روپۍ وي. هغه چې کوم دی نو دی راغی دی زما دی رور ته زما بل رور ته چې وایي تاسو کښېنئ وایي زه دا پیسې واپس کوم زما د رور خبره ده. دا ورته دومره لوی ظالمان شو دا واورئ خو دا خبره کټ کوئ ما دا به ستاسو بېایماني چې تاسو زما دا خبرې بیا کټ کړئ. دا ورته دومره ظالمان شو چې یوه خبره ده چې کوم دی نو دی د هغه واونرېده د دې خپل رورو د دې خپل ورورو ایون د خپل ورور یې واونرېده. د پلار ته یې مینت وکړو د مور ته یې مینت وکړو د ټولو ته یې مینت وکړو چې ما له دا کور دغه کې زما بچي ښځه ته هم په دې باندې په دې اخري تله چې تله نو دا هم په دې لاړه چې کور چې د پرور خرڅ کو نو ښځه هم په دې خپه شوه چې چې دا کور به ته ماله واپس کا. بس دا کرونو دا خبره وه ادیونه منله هغه تر دې پورې د ټول ته پته چې یو میسیج یې کړی دی تاسو ته به هم کېدای شي تاسو له یې درکړي مي په واټساپ باندې شته چې هغې کې هغه ښکلا هغه خبرې کړي دي چې ګورې بهی زما د قتل ذمهوار ګورې زه دا خلک به دا چې تاسو ما کوم نومونه واغسته دی دومره مجبوره شو دی دومره مجبوره شو دی تنګ شو په دې جون باندې تنګ نه شي دی تنګ کو دې حد له راورسو او دا کور شو نو دا د روري په خپله نه دی اغستی زوم له اغستی دی خپل اوښي له واغستو زوم له جي لوري په واده ده نو د رور خپل زوم له واغستو نو په مینتونو په دغه باندې دا هغه نه یو فرغون قاتل جوړ شو دا کور رور د دن خپل زوم له اغستی و دی جي خپل زوم له واغستو د ته بیا واپس غوښتو دی کې او تاسو پته را دا خرڅ په کم طریقه شو دا دی بیا ولې مجبور و دا جي دلې ورکړې پکې 2 لک روپۍ او 60,000 میاشو 60,000 میاش چې موږ متعلق کېش 60,000 میاشو کیس درکو نو اخر انسان دی بس دیم بخیره کې په دې باندې دغه شي چېر مته د 60,000 خو به زه په خېټه وخورم زه به په بچو باندې وخورم بیا بخیره کې کور څومره او دا د جي دا شپږ مرلې کور دی او کم از کم چې دا د 14-15 لک روپو دی جي دلته اوسنی خرشوي پسو دا جي خرشوي په دغه 17-18 باندې آباد کور د بیا کډه وړي وچرتا نو د جي یا روسنټا زمون کله د التلاړو والته چې کم دی نو پردی کانډر کې چې کم دی نو بیا اوسېدو نه هلته جي تنګ راغی بیا په دلته راغی او دلته دې ته مینت وکړو دا رور جرګې وکړي ننواتې وکړي
دې رور ورته ووایي جرګو هم کومه نتیجه نه چې کوم ماله چا به جي خبر د نه دو ورسره لکو په ځای 4 لکه روپۍ راکړې فرعون شو جي سود یې کو دی رور ورته وی چې د 2 لکو په ځای ماله به 4 لکه لکه خپېماني راکړې اوسه دا ورته د خپل رور دا د خپل رور ورته پښتانه جوړوي دي نو بس دغه خبرې دي نو که ته څه سوال کوې جواب یې دل درکولی شم د ټیلري کوله د ټیلري دا رور د نه مشرو هندوستانو دا فسوابوي کې یعنی خیبر پښتونخوا کې دا یو داسې واقعه رامنځته سوې چې یو ځوان خپل کوچني ماشومان حلال کړي او له هغه نه بعد یې خپل ځان هم وژلی ده یعنې د پښتنو دا یوه واقعه داسې نه ده داسې په زړه باندې تېرې سوي دي زموږ د پښتنو بدبختي زیاتې دي له دینه لرېوالی زیات ده او په خپل مابین کې اختلافات جګړې پر مازې خبره باندې جنجالونه پر مازې خبره باندې اختلافات پر مازه خبره باندې جګړې چې هغه بیا داسې ځای ته رسیږي چې هغه انسان و مرګ ته مجبوره کړي ګوري لکه د دې کس خبره چې تاسو واورېده چې دا ځوان چې دا خپل زامن حلال کړي دي ګوري دا خپل زوی حلالول یعنې د خپل د زوی په درد باندې یو پلار فیږي تاسو له هغه څخه معلومات وکړئ هغه ته دا معلومیږي پر ځان باندې یې بده لورېږي پر ځان باندې یې هر څه لورېږي پر خپل اولاد پر خپل بچو باندې یې نه لورېږي نو چې یو سړی راولاړېږي خپل زوی حلالوي دا به یا ډېر حیوان وي ډېر به ظالم انسان وي یا دا انسان دې ته مجبوره سوی ده چې نور دې انسان ته نه اولاد خوند ورکوي نه بچي خوند ورکوي نه ژوند نه زندګي هیچا پر خپل ځان باندې یو ازغی نه فرضو کېږي چې په بدن باندې یې جګ سي او بدن یې هغه درد نسي برداشتولی نو بیا به دغه انسان و ځان ته مرګ ته څنګه تیار کړي په خپل لاس باندې نو لکه د ده په وینا سره دا هم کېدلی سي چې دغه انسان د خلکو دې ته مجبوره کوي مثلا د سرای لانجه ده د کور د مکان لانجه ده یا د کورني مشکلاتو لانجه ده مو پښتنو کې چې اکثره پښتانه متل هم کوي چې مثلا پښتانه چې دي یا بدي پر ښځه کوي یا پر مځکه کوي یعنې دغه مرګونه چې کېږي په پښتنو کې اکثره چې دي مثلا ډېر کېږي یا د ښځو پر سر باندې کېږي جنجالونه یا د مځکې پر سر باندې اوس تاسو یې ولیدو لکه څنګه چې مثلا کورني مشکلات و هغه مصیبتونه و هغه جنجالونه و یا ورسره سره مثلا دغه مځکه چې مثلا چې بیا خرڅه سوې یعنې په ناپامي کې یا په نه پوهېدلو کې یا هر څه چې و او بیا خپل ورور پردی سړی هم نه خپل ورور دې ته تیارېږي چې نه ته به ماته د دې 2 چند روپۍ بیرته راکوې جرمانه به راکوې بیا به زه تا ته خپل سرای درکوم چې یعنې هغه سرای به د دې په بدل کې زه په زیات پر تا باندې خرڅوم ګټه دې وکړه له چا دې وکړه له ورور چندانې ګټه دې نه ده کړې یعنې یو انسان د خپل ورور سره دومره په غلطه لار دومره په کاږه مزغې دومره په بد نیت باندې روان ده تاسو وګورئ دغه انسان به آخرت څنګه وي دغه انسان په دنیا کې ژوند او زندګي څنګه وي چې دا نتیجه یې ورکړله چې دغه یو انسان خپل ورور یې دې ته تیار کړو چې خپل بچیان یې هم حلال کړو او خپل ځان یې هم مړ کړي خودکشي یې وکړله دې دنیا څخه ولاړ